په مزار شریف ښار کې یو سیاحتي او زیارتي شرکت په فعالیت پیل وکړ. دغه شرکت رئیس وویل چې هڅه کوي څو د زیارت کوونکو او سیلانیانو لپاره د یو اسانه، خوندي او منظم سفر زمینه برابره او پر وخت غوره خدمتونه ورته وړاندې کړي. ما بتانیم بخیر به ولایت بلخ، به مردم شریف ولایت بلخ خدمت کرده بتانیم. خدمات ما دفتر مرکزی ما در ولایت کابل است، مرکز افغانستان، و نمایندگی خدا بخیر به ولایت بلخ افتتاح کرده. امروز شاهدش بودیم. ما بخیر خدمات بهتر خوبتر میتونیم که متفاوت از شرکت های دیگه که بتانیم بخیر خدمت کرده بتانیم به مردم شریف ولایت بلخ. دیگه خدماتی که ما فعلا به مکه داریم، به مدینه داریم. له بلې خوا د مزار شریف اوسیدونکي د دې نوښت هرکلی وکړ او دا اقدام یې د سیلانیانو د ودې او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره یو مثبت ګام وباله. بسیار خوب شرکت است. سهولتشون خوب است. در مدینه منوره، مکه مکرمه، اتاقای خوب، ساختمان‌های خوب، مردم بسیار از ما راضی هستند. از خدماتشان بسیار راضی بودن. دیگه باز نظر به تقاضای بعضی دوستا در مزار شریف دیگه نمایندگی جدیدشان در این افتتاح کردن. دیگه امیدوار هستم که در اینجا هم مثل که در کابل خدمت کردن، در اینجا هم همونطور مصدر خدمت به هموطنان عزیز ما در شهر مزار شریف شامل. مسئولین وایي یاد شرکت به په کورنیو او بهرنیو سفرونو کې فعاله ونډه ولري او زیارت کوونکي به له سفر وړاندې لازمې لارښوونې، ترانسپورتي اسانتیاو او تر استوګنې پورې هر اړخیزه خدمتونه ترلاسه کړي.